دا یو ورور کمنټ کړی دی چې مولوي صاحب د سترګو نظر مې کمزوری دی، د سترګو د نظر دپاره یو وظیفه یادم. محترمه، یو آیت دی په قرآن کریم کې، هغه یو داسې آیت دی که چیرې یو انسان هغه آیات د سترګو د نظر دپاره زیات ووایي، په دې تعداد په دې ترتیب سره یې ووایي کوم چې زه درښیم، انشاءالله العزیز یو خو به د سترګو د نظر حفاظت وسي، او بل به چې د کم چا د سترګو نظر کمزوري سوی وي، کم سوی وي، هغه نقصان به هم پوره سي او د سترګو نظر به بالکل پر خپل حالات باندې راسي. هغه وظیفه چې هغه د قرآن څخه ثابته وي، د قرآن یو آیات وي، د قرآن څخه اخذ سوي جلا سوي وي، په هغه کې ډېر زیات اثر دی، ځکه یو خو د قرآن د دې آیات تلاوت کیږي، بل د دې په برکت سره الله رب العزت د بیماری ختموي، شفا درکوي. نو هغه د قرآن آیات زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم او داسې به درته تلاوت هم کم، طریقه به هم در وښیم. هغه آیات داسې دی چې فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. د هر لمانځه نه بعد، د هر فرض لمانځه نه بعد، لمونځ په جومات کوي، د هر فرض لمانځه بعد اووه وارې اووه ځلې پر دا ګوتو باندې ووایه او پر داسې چویې که او بیا به د سترګو باندې داسې دا ګوتې ولګوه. د هر لمانځه نه بعد اووه واره دا وایه، او د سهار د لمانځه نه بعد 100 واره حسبي الله ونعم الوکیل، حسبي الله ونعم الوکیل دا وایه. انشاءالله العزیز الله به دې د سترګو کوم بیماري چې ده دا به ختمه کړي او شفا به الله درله درکړي.